زه ستا نوم نه پوښتم، نه ستا مذهب، نه فرقه، نه ډله، نه مسلک. زه یوازې دا درنه غواړم، راځه یو سو. موږ یو خدای لرو، هغه چې وحدانیت یې زموږ د ټول ژوند اساس ده. موږ یو کتاب لرو، قرآن، هغه چې موږ ته د یووالي بلنه راکوي، نه د تفرقې. موږ یو پیغمبر لرو، د رحمت نبی، د اخلاقو کامله نمونه، د امت لارښود. موږ یو امت یو، موږ نه سني یو، نه شیعه یو، نه دیوبندي، نه بریلوي، نه سلفي. موږ یوازې هغه یو چې الله یې مسلمان بلي. زما هویت، زما ویاړ، زما نوم یوازې یو ده، مسلمان. راځه له هر دوهم نوم نه تیر سو، راځه له هر دوهم تخلص نه تیر سو. راځه د یووالي پیغام ته ساه ورکړو. راځه د خپل اولاد، د خپل قوم، د خپل امت د ژغورنې لپاره د یو نوم لاندې سره یو سو. زه یم او ته هم یې. زه یم هغه څوک چې الله نوم ورته ورکړی، مسلمان.